د دې داسې مثال دی لکه یو بادشاہ تا نجومیان ویلي چې ته د خپل زوی ته واده مکوه او کده ته د کله واده وکړو نو په هغه شپه به د زمری خوري او د هغې نه به دی مړ شي. ډېره موده بادشاہ په دې سوچ کې او زوی ته واده نه کولو. آخر الامر سوچ وکړو چې زه بادشاہ یم، فوج را سره دی، اسباب د جنگ را سره دي، توپې را سره دي، اخیر د زمری به راځي په کومه. واده شروع کو او د تمام خار نه غیر چاپیر فوج دروله، وسلې ور سره دي او توپې ور سره دي چې بای دې خار ته به زمری راځي په کومه. د دې دومره لوی طاقت سره به زمری راځي څنګه؟ واده وشو، ډوله رااله، ناوې او زلمی ناستی. د ناوې د زلمی ته وې چې یاره دا ستا پلار د دې زمري نه ډېر یېرېده او ما تر اوسه پورې د زمري شکل نه دی لیدلی چې د دې زمري دا شکل څنګه دی. نو د ناوې او زلمی ته د حلوا یو پلیټ راغلی و، څه چې د دنیا رواج دی. د هلک تیلی راواغستو او د حلوا په هغه پلیټ کې د زمري شکل جوړول شروع کړه چې د ناوې ته یې وښیمه چې هغه زمری داسې چې د زمري شکل یې څه وخت کې مکمل کو او ناوې ته وی چې زمری داسې شکلی او مغه وخت کې هغه د الوا په هغه تصویري زمری کې قدرت روح واچولو، د پلیټ نه راټوپ کو، د بادشاہ زوی د مرۍ نه ونیو مړی. دنیا حیرانه شوه دا چل څه وشو. د ناوې څه چلو کو، ناوې ورته وی چل مل ما نه دی کړی، دا چل شوی. د رحمان بابا شعر دی چې دغه باغ به د اخلاص نشي د خزانه که چاپیرت نصد د سکندر کې. د سلطان سکندر غوندې فولادي دیوال د زندګۍ د ژوند نه تاو کې عموم چې د خزان باد پې راشي نو خلاص به نشي. تاسو خیال راغی؟ نو عرض مې دا و چې قدرت د چا وجلو غواړي نو هغه خپلو متیازو نه ورته دریاب جوړ کی او هغه پکې غرق کی. عزیزانو شپږ میاشتې دا کشته په اوبو کې وه. شپږ میاشتې پس چې سیلاب ختم شو او د نوح علیہ السلام مرګري وغیرات د تمام زنده سر اشیاو نه یو یو جوړه په دې کشته کې و، هغه تروته او قدرت د دنیا د نسلونو نظام شروع. نوح علیہ السلام ته آدم ثانی د دې وجه وایي چې یو انسانی آبادی خود حضرت آدم علیہ السلام نه شروع شوی و او دویم نظام بیا د حضرت نوح علیہ السلام نه شروع شو. د تبلیغ ژوند چې د 950 کاله تبلیغ د په پیغمبري ژبه 950 کاله کړو او عمر یې چې 1000 کالو نه پاسو. عرض میں داو چې آسمانی عذابونه عزیزانو آپ مختلف شکلونو کې راځي. د اوبو په شکل کې راځي، مخکې نورو بیانونو کې براشي. د ماشو په شکل کې راځي، د تندر په شکل کې راځي، د چندخانو په شکل کې راځي، د ملخانو په شکل کې راځي. په پاکستان چې کوم عذاب نازل دی
عرض می داو چې د عذابونه د قدیم نه را روان دي او د دې شکلونه مختلفي. کم قوم چې د خدای نه باغی او سرکش وي نو هغه د پاره د سنه عذاب انتخاب الله تعالی وکړي. نن پاکستان هم د الله نه سرکش او باغی دی، قوم د خدای نه باغی دی. نو تاسو ګورئ ورته چې مختلف شکلونو کې په عذابونه راځي. نننه خبر ګوره، بیا د دې ملک حکومت الله تاسو ته څنګه نصیب کړي. په 40 کاله کې د پاکستان قوم داسې حکومت اونلیدو چې د دوی زړه خوشحال شوی اوړې په وبس کړي. یو حکومت چې راځي دروغجن، فریبی، دوکباز، بېایمان، یو چې راځي او یو څه او کوي بل څه. عزیزانو موږ نه مخکې چې کوم بزرگان تیر شوي، امام بخاری رحمت الله علیه چا ورته ویلي چې دې ځای نه 1000 میله فاصله باندې یو سړی دی چې هغه ته یو حدیث یاد دی د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو امام بخاری رحمت الله علیه په خپل خپل 1000 میله پیدا مزل وکړو یو حدیث پسې. نن والله که تاسو 1000 قدمه یو حدیث پسې مزل وکړو کړم دی چرته 1000 قدمه 1000 قدمه خو ډېر شی دی. 10 قدمه چا درته ویلې چې بار په دې سړک یو بزرگ دی هغه ته یو حدیث یاد دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم. دا قوم ورته سوی او مړه مونږ له لږ حدیثونه یاد دي، مونږ له پوي دا قوم دا د امام بخاری هم دا تاسو مونږ گزار خلق دغه سیږي دا نور د لچر دا پرې دا مونږه شیخان، مولیان، میاگان، کنا اغنجیان، دا خلق دا پیران، دا د جیبونو گڑکپان. پیر جیسے بلو پٹائے پہ سر کڑیو پیر جی وی تیرے سر تے سبز لیر جی اور تیری شکل خنزیر. دا چرڑے مار دوی توایا کنا جرازه او لسمی لمخ کے یو بزرگ دے اغت یو حدیث یاد دے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لسمی لور پسی لارنش ستاسو دوا پکار دا نانن چیزا زمرا سخت خبری میں خلین اوزی پکار ندی چیزا دا سے ہوک و زما پا خدا قسم دے چی ما دا اوری دلی دی دا چی 200 میلا لری یو بزرگ دے او اغا محدث دے او اغا تا دا پیغمبر حدیث یاد دی ما 200 میلا المزل ورپسی کرے ما یو دا مولانا روم یو کتاب ویلو دا پارا 15 میلا 11 بجے دا ورځې اوزګار شوه د مدرسې نه او په سیکل سور شوه 15 میلا می مزل کړي او بیا می تر مازیګر هغه سره هغه کتاب ویلې ده او مازیګر بیا په سیکل را سور شوه او ما خام دل تر رسیدل یو کال دا دلته کګه والا د تاسو سره جوخته څو میله به دې زینا کم از کم 15 میله به دې کګي ولې کیو عالمو چاغتا د فقاهت یو فن یادو 3 میاشتې دې کګي ولې تا سحر وختي پیدا روان شوه او 2 غنټې مې هغه سره تیر کړی او بیا په خپل خپل روان چې ما سره سایکل نو په خپل خپل دا خو ذوق غواړي
مینا غواړي شوق غواړي. ماته د مثنوي مولانا صاحب ویلي چې ته خو ډېر لوی تکلیف کې مالجی زه د مثنوي یو شعر مجبور کړی ما یو شعر یا څه شعر دی ملغه دا دی چې شاد باش اے عشق خوش سودائی ما شاد باش اے عشق خوش سودائی ما اے طبیب جملہ علتائی ما وہ خوشحال اسے اید جناب محمد رسول اللہ پا عشق کے ڈیر خے سودا زما او اید تمام مرضنو دوائی سودا زما اید رسول اللہ پا عشق کے چکم سودا زما پزل کے پیدا شعا پا خدا قسم اغد ټولو مرضونو د پارا دوائی وګرځید. عاشق خو یو درد لري ډکی یو درد اغه درد پیدا شو ا د ټولو مرضونو علاج بیا د ټولو مرضونو. مفتی محمد حسن رحمه الله تعالی و تبارک د مولانا اشرف علی تھانوی رحمت الله علیه خلیفہ د دې خپې ګنګرین یو بیماری ده دا خپې ګنګرین شو ډاکټرانو چوکاتو هغه ورته دا خو به خپې پرې کول غواړي بالکل د اغمانه کې بیخ کینی ټول بدن به پویزن کیږي او دا به مړ شي. ډاکټرانو ویل صاحب خپې پرې کوي ویل پرې دي. ډاکټر راغی نشستن ویل دا څه کوي وی نشستن درته و خپه نه پرې کوو وی نه خپه به مې پرې کوئ خو نشه به نه راکوئ. ویل دا ولې ویل بس بې نشې به پرې کوئ. ډاکټرانو ویل خپه بې نشې پرې کول په ټکي به مړ شي دا ذمواري اوس څوک اخیستی شي. جګړه وه یوه ګنټه مولانا ورته وایي والله که رانه پرې کوي چې تر څو وعده نه یې کړي چې نشه به نه راکوئ. هغې ویل ښه لیکلي راکړه که ته مړ شوې نو ته به خپل ذموار یې. هغه ورته ولیکل چې که زه دې خپې پرې کېدو نه مړ شم نو زه به خپل ذموار یم. خپه پرې کېدل شروع کړه دې ځای کې ورته پرده واچوله او خپه غسل شروع کړه. چې شروع یې کړه خپه غوسه کړه اوس مولانا مسکې مسکې کېږي نه وایي کوي نه پای کوي نه څه کوي نه خپه غوسه شوه پټه یې وشوه واډ ته یوړی شو. ډاکټران سبا رااله چې دا به مړي. سار چراغ مولانا ورته خندل سال دی جیول بالکل ټیک ټاک. ډاکټران پې رااله مولانا صاحب حال به وی اوس هغه زه خپل کار کوئ تاسو خپل کار وکړو ما خپل کار وکړو تاسو اپریشن کار اپریشن هم وکړو اوس زما د راز خبرې ما نه څه تپوس کوئ. والله پریدي دی نه حال به وی ډېرې مجبور کړی. ویل تاسو چې زما خپه غوسوله نو زما نظر په یو حدیثو د جناب رسول الله صلی الله علیه ما ته د پیغمبر یو حدیث را یادو. پیغمبر ویلی دی چې د مسلمان خپه کې ازغه لار شین نو خدای پاک به دغه اجر ورکوي. نو په دې حدیث مې سوچ کولو چې خدایا ستا حبیب ویلی دی چې د ازغیبم اجر ملاویږي نو زما خو خپه غوسیږي چې د دې به څومره اجري. نو په هغه اجر کې مې تصور کولو چې بیا پویم واټ کې پروت ما تاسو خپه غوسه کړی والله که زه پې پوه شوی تاسو خیال راغی. نو عرض مې دا و چې دا حدیث ذوقي څیزونه دي او حدیث د محبوب خبرې دي. نو د محبوب خبرو د پاره خو عاشق پکاري کنا اوس خر ته د محبوب خبرې کوه نو اپې څه پوي
دانن چې د چا ودونه و دا خلک داسې را روان دي او دوه کسو مال املاس راکې د وریجو بوی چرته عدالت دي دګه ته درې ډمې غړې څوک تعلقات کی خدای دې دا تعلقات ستاسو په سر ماري تعلقات چې پالي جنت بنه غټي دوستای چې کې جنت بنه غټي د کمسلو د رزیلو مرګرتیا چې کې جنت بوئی بدر باندې حرام جنتونه ته ګورو مونږ ته ګورو دا ذوقي سيزونه دي د پیغمبر یو صحابي واورید چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم يحب الدباء د پیغمبر کدو ډیر خواخو کدو ډیر خواخو یو صحابي هغه زما د خدای په ذات قسمی کزه په زندګۍ کې بل شی وخورم بغیر د کدونه چې زما د محبوب کم شی خواخو نه زبلا بل څه شی خورم پیغمبر راوغختو ول مبارک شه خدای ما ته وی چې دته د جنت زیره ورکا اخو ذوقي سيزونه یو صحابي راغی و یا رسول الله داسې عمل راته وښایه چې ډېر منې کېدی نشم خو چې بس په هغې ټینګ ولاړې ویل پنځه منځونه سهار فرض ماسپښین مازدیګر ماښام ماسخوتن دا ټیک ټیک کوه صحابي روان شو والله لا ازيد على هذا ولا انقص والله که په دې پنځه منځونو نه څه زیات کم او نه ته کم کم نفلونه هم پکې ووال چې نفلونه مفلونه هم نکو بس پیغمبر د پنځو منځونو وې والله که نه څه زیات کم او نه ته کم پیغمبر صحابه ته وې که یو سړی دا شوقي چې په ژوند کې جنتی سړی ولیدي نو دې سړی ته وګورئ ولې ځکه چې د پیغمبر لفظ کم د خلې نه ووت والله که دې نه زیات چې دې خلې نه کم وتی له زه به پکې څه زیات وم دا ذوقي څیزونه دي عزیزان مونږ څه بني آدم یو یا مونږ څه سړي یو یا مونږ کې څه انسانیت شته مونږ هغه الفاظ انسان ته وایو چې هغه انسان داسې چې د خدای بنده بم نه ځکه چې د خدای بنده هغه څوک چې چا کې د خدای بندگی وي چا زندګۍ کې چې د خدای بندگی نه یاد بنده نه مولانا روم وایي چې زندگی آمد برائے بندگی زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی زندگی خو هغه زندگی ده چې د چا په زندګۍ کې د خدای بندگی چا کې چې د خدای بندگی نه هغه شرم ژوند ټول شرمېدلی خبره دې پورې ما عرض کړې وه چې نوح علیه السلام څه وخت کې کشته تیاره شوه او دا ټول مرګري پکې سواره شو او باران شروع شو حضرات مفسرین فرمائی چې باران داسې و چې د اسمان نه به یو ساس کې د کوه تور غرم را پریوتو زمکه به د لاندې نه اوبره خټکولې او اسمان به د پاس نه ورولې شپږ میاشتې دا حال د نوح علیه السلام زویو پلار چې ورته ویلې چې کشته کې سور شه ناغو نافرمان انکار وکړو پلار ورته وی چې بچیا
دانننے طوفان او عذاب دا سے دے چې دې زینب اس ځای کې خلاص نشي زوی ورته وی چې زب پاس غرت او خېجم او پاغه ځای کې به د دې طوفان نه پناه واخلم عزیزانو الله دې امان راکړي علماء لیکي چې د په یو سمسته کې نه وته پاس په غره کې او ځان پسې هغه د غره سوړه بالکل بند کړه چې بند کړه نو د دنه خپل تشي متیازه دومره وته چې د پکې غرق شو خدای طوفان د خپل ځان نوم سړی ته جوړې دی یوازې دا خبره نه ده چې تبه